دغه کس چې له طیارې څخه ځان غورځوي او ویډیو جوړه کړې په 6 میاشتې بند محکوم شو. یوټیوبر ټریور جاکوب چې د یوټیوب تبلیغاتو لپاره الوتکه غورځولې په 6 میاشتې بند محکوم شو. د اولمپیک دغه پخوانی لوبغاړی چې په قصدي ډول یې خپله الوتکه غورځولې او د انټرنیټ د شهرت ترلاسه کولو لپاره یې په یوټیوب کې د پاراشوټ کولو ویډیو جوړه کړې وه او د همدې کار په اړه یې د دروغ ویلو لپاره په 6 میاشتې بند محکوم شو. د کالیفورنیا د اولمپیک اوسیدونکی 30 کلن ټریور جاکوب چې یو تجربه کار پیلوټ دی د جون په میاشت کې د فدرالي تحقیقاتو د خنډ کولو په نیت د ویجاړولو او پټولو په جرم اعتراف وکړو. د 2020 کال د نومبر په 24 هغه د لومپک ښار له هوایي ډګر څخه الوتکه کې د موموت لیکس په لور الوتنه وکړه، مګر هغه په حقیقت کې پلان درلود چې د الوتکې د سقوط سره سم د پاراشوټ څخه ځان وباسي او ویډیو وکړي. که څه هم د ده ویډیو تر اوسه پورې 4.4 میلیون